د حضرت یوسف علیه السلام د مور نوم څه و؟ جواب: راحل بنت لابان. په عیسی علیه السلام نازل شوی خوراک به څومره خلکو خوړه؟ جواب: 4,000 نفرو. حضرت عیسی علیه السلام به اسمان نه ځمکې ته په کوم ځای کې راښکته کیږي؟ جواب: د سوریې یا شام دمشق کې. حضرت آدم علیه السلام کومه ژبه باندې خبرې کولې؟ جواب: په عربي ژبه. هغه کوم حیوان دی چې فرښته وګوري نو आवाज کوي؟ جواب: چرګ. د کوم پیغمبر له قوم نه تیږې یعنی کاڼي جوړ شوي دي؟ جواب: د حضرت لوط علیه السلام د قوم نه. الله جل جلاله لومړی کوم حیوان پیدا کړ او نوم یې څه و؟ جواب: ماهی یعنی کب او نوم یې لوتیا و. د رحمتونو خار کوم خار ته ویل کیږي؟ جواب: مکې ښار ته.
هغه څوک و چې اسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعقیب په وخت کې په ځمکه ولوېده. ځواب: سراقه بن مالک. کم پیغمبر د ټولو نه لومړی مسواک استعمال کړی و؟ جواب: حضرت ابراهیم خلیل الله. هغه څه دي چې نه غوښه لري او نه وینه خو بیا هم تنفس اخلي؟ سهار. الله پاک فرمای قسم دې په سهار کله چې هغه ساه واخلي. په قرآن کریم کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم څو ځلې راغلی دی؟ جواب: 4 ځلې. نکاح کول کوم عمل دی؟ جواب: نکاح کول سنت دی. په کومه غزوه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شو؟ جواب: غزوه احد کې. هغه کوم پیغمبر دی چې واده یې نه دی کړی؟ جواب: حضرت عیسی علیه السلام. په قرآن کریم کې د نجم یعنی ستوري ذکر څو ځلې راغلی دی؟ جواب: 14 ځلې. هغه څه دي چې په خوړلو سره باید جومات ته سړی لاړ نشي؟
ځواب: پیاز. د حجر اسود د تیږې اصلي رنګ څه دی؟ ځواب: د شیدو یا پیو نه هم زیات سپین. کوم مسلمان په لومړي ځل قرآن کریم په لوړ اواز قرات وکړ؟ ځواب: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. د قیامت په ورځ به څو فرشتو د الله تعالی عرش پورته کړی وي؟ ځواب: اته فرشتو. د اودس څو فرایض دي؟ ځواب: څلور فرایض دي. په قرآن کریم کې د جنت نوم یا ذکر څو ځلې راغلی دی؟ ځواب: 140 ځلې. په نړۍ کې لومړنی قبر د چا جوړ شوی دی؟ ځواب: د آدم علیه السلام د زوی حابیل. د حضرت عیسی علیه السلام د پیروانو یا شاګردانو شمیر څومره و؟ ځواب: 12 نفر یا حواریون وو. د کوم مسلمان د جنازې لمونځ کول منع دي؟ جواب: چا چې خپل مور او پلار ووژل.
هغه کومه ګناه ده چې د خپل رور د غوښې خوړلو په برابر ده. ځواب: غیبت کول. هغه کوم پیغمبر و چې کب یا ماهی خوړلی او بیا وروسته یې راویسته؟ ځواب: حضرت یونس علیه السلام. کوم کافر باچا 900 کاله ژوند وکړ؟ یعنی هغه کوم کافر باچا چې 900 کاله ژوند یې وکړ؟ جواب: شداد باچا. هغه کوم نبی وو چې په 12 کلنۍ کې پاچا شو؟ ځواب: حضرت سلیمان علیه السلام. د حضرت نوح علیه السلام قوم څو بتانو عبادت کاوه؟ ځواب: د 5 بتانو. هغه کوم عمل دی چې د شهادت درجه ورسره حاصلېږي؟ ځواب: په اودس کې پاتې کېدو سره. هغه څه شی دی چې څکلو والا ته یې پهلوان او زړور ویل کېږي؟ ځواب: غوسه. هغه کوم پیغمبر دی چې شکل یې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورته دی؟ جواب: حضرت ابراهیم علیه السلام. الله تعالی وزمکی او اسمانه او څه چې پکې دي څومره وخت کې جوړ کړل؟
جواب دی شپږو شپو او ورځو کې حضرت خضر علیه السلام د کوم یونانی پادشاه هم عصر و جواب سکندر اعظم مسجد نبوي ځمکه چا اخیستې ده؟ جواب دی حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ. الله تعالی په قرآن کریم کې مونږ څو ځلې ذکر کړی دی. جواب دی 200 ځلې. کوم صحابي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره مشابه وو؟ جواب دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ. الله تعالی په دې امت باندې د ټولو نه لومړی څه فرض کړي دي؟ جواب دی مونځ. انجیل په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ جواب دی حضرت عیسی علیه السلام. زبور په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ جواب دی حضرت داود علیه السلام. د پیغمبر علیه السلام سینه څو ځلې څیرې کړې شوې ده؟ جواب دی 4 ځلې.
الله جل جلاله په قرآن کریم کې د ټولو نه زیات حکم په څه کړی؟ جواب دی منځ. محرم الحرام نوم چا تجویز کړ؟ جواب دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. الله تعالی د کومې ښځې سره نکاح کولو څخه منع کړې ده؟ جواب دی شرک کوونکې ښځې سره. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د جنازې لمونځ چا ادا کړ؟ جواب حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه. جهنمی به دوزخ ته څه وخت کې ورغورځول کیږي؟ جواب دی د غرمې په وخت کې. د حضرت موسی علیه السلام به کوم حیوان جنت ته داخلیږي؟ جواب دی د موسی علیه السلام غوا. په جنگ خندق کې کوم کافر د خندق نه راوخته وو؟ جواب دی عمر بن عبدود. کوم خلیفہ د احادیثو جمع کولو اهتمام وکړ؟ جواب دی حضرت عمر بن عبدالعزیز. کوم پیغمبر د خره د پوستکي نه جوړ شوي څپلکې یا بوټان په پښو کړي؟
जवाब दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। په قبر کې سوال او ځواب لپاره کومې فرښتې راځي؟ जवाब दे मुनकर नकीर। حضرت آدم علیه السلام د وفات نه مخکې څوک خپل جانشین وټاکو؟ जवाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम। تورات په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ जवाब दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम था वली इद्रिस वाई? जवाब दे ځکه لومړی کتاب د تدریس کړ. اول جنت که دوزخ جوړ کړی شوی؟ जवाब दे जन्नत. مونستا په عربي ژبه کې څه وایي؟ जवाब दे सलात. کوم عمل د انسان ګناهونه د واورې په شان ویلي کوي؟ जवाब दे ख اخلاق. په جنت کې به سړیو ته حوري او ښځو ته به څه ورکول کیږي؟ جواب دے په دې دنیا کې د دوی چې کوم خاوند وو
حضرت بلال رضی الله تعالی قبر په کوم ځای کې دی؟ جواب دی د سوریې یا شام په دمشق کې. پیغمبر علیه السلام د جنگ موته لپاره څنګه بیرغ جوړ کړی و؟ جواب دی سپین بیرغ. په جنت کې به جنتیان په کومه ژبه خبرې کوي؟ جواب دی په عربي ژبه. حضرت ادریس علیه السلام لومړنی نفر و چې ګنډلي کالي واغوستل، نو مخکې خلکو څه اغوستل؟ جواب دی د حیواناتو پوستکی. په جنگ بدر کې مسلمانانو سره څو بیرغ وو؟ جواب دی 3 بیرغ وو. د خدیجه رضی الله تعالی عنها کوم غلام د پیغمبر علیه السلام سره د شام په سفر ملګری وو؟ جواب دی میسره. کله چې حابیل قابیل مړ کړ نو په دې وخت کې د دوی عمرونه څومره وو؟ جواب دی د قابیل عمر 15 او حابیل 20 کلن وو. کله چې ښځې جنت ته داخليږي نو د دوی عمرونه به څو کاله وي؟ جواب دی 18 یا 18 کاله. هغه کوم نبی دی چې د ټولو نه مخکې یې حمام جوړ کړی دی؟
جواب دی حضرت سلیمان علیه السلام. خالد بن ولید په کوم جنگ کې د پوځي مشرتابه څخه ګوښه یعنی لرې او مرستیال وټاکل شو؟ جواب دی جنگ حمص. د آدم علیه السلام نه مخکې په ځمکه باندې کوم مخلوق آباد و؟ جواب دی جنات یا پیریان. کوم نبی د خپل ماما د څلورو لورګانو سره واده کړی دی؟ جواب دی حضرت یعقوب علیه السلام. په نړۍ کې لومړنی قتل چا کړی دی؟ جواب دی د حضرت آدم علیه السلام زوی قابیل. الله تعالی په قرآن کریم کې په کوم ښار باندې قسم یاد کړی دی؟ جواب دی د مکې په ښار. په دوزخ کې به څومره فرښتې مقررې وي؟ جواب دی 19 فرښتې. الله تعالی کومه فرښته مخلوق ته د روزي رسولو او باران کولو باندې مقرر کړي؟ جواب دی حضرت میکائیل علیه السلام. په جنت کې به د کوم نبی درې ښځو سره واده کیږي؟ جواب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم.
حضرت عیسی علیه السلام په دنیا کې څو کاله ژوند کړی دی؟ جواب: 33 کاله. سنت او نفل منځ کول په کوم ځای کې بهتره دي؟ جواب: په کور کې. د حضرت عیسی علیه السلام د مور حضرت مریم علیه السلام پرورش یا تربیه چا کړې ده؟ جواب: حضرت زکریا علیه السلام. حضرت جبرائیل علیه السلام د الله جل شانه لخوا په کوم کار مقرر شوی دی؟ جواب: انبیاء کرامو ته خپل پیغام رسولو لپاره. د اذان اوریدلو په وخت کې څه کول پکار دي؟ د اذان جواب ورکول پکار دي. په مسلمانانو باندې شراب کله حرام شو؟ جواب: 4 هجری کال باندې. د انسان د مړ کېدو نه وروسته روح چېرته ځي؟ ثواب: عالم برزخ ته.